نو چې خبره د کتابونو ده، دلته په لندن کې لیکوال، ادبوال او د کتاب مینوال له دواړو خواوو پر ویشتلی ساجالدین ورټول وو. له دواړو خواوو ویشتلی ساجالدین د عبیدالله محک تازه چاپ شوی ناول دی. دا چې مخکتونکو یې څه پرې ویلي له سپین تڼي اورو چې د دغه کتاب د مخکتنې غونډې ته ورغلی و. په لندن کې میشتو افغانانو د خبریال او لیکوال عبیدالله محک د وروستوي چاپ شوي کتاب په اړه مخکتنه لرله. دا کتاب چې له دواړو خواوو ویشتلی ساجالدین نومیږي، په شاوخوا 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. 33 فصلونه لري او اصلا کتاب د افغانستان د جګړې یوه برخه انځوروي. هغه جګړه چې په خپله عبیدالله محک هم لیدلې ده او کرکټرونه یې د افغانستان د جګړې د یوې برخې لوبغاړي دي. لیکوالانو او شاعرانو په لندن کې په دې کتاب خبرې وکړې او د خبرو په یوه برخه کې تاریخ لیکونکي او لیکوال شهسوار سنگروال د دغه کتاب په کرکټرونو تم شو. تقریبا دغه د ژبو د توپیر په اساس باندې چې د چا سره غږیږي، د فرضاً یو تعلیم یافته یا هغه څوک چې د ښوونې روزنې سره روږدی دی یا همغه جلۍ یا یو څوک چې نالوستی دی، همغه ژبه په ډېره ښه توګه باندې دا انځور کړې ده. د کتاب د مخکتنې په لړ کې که ډېرو لیکوالانو د ښاغلي محک کتاب او دغه ناول وستایه، داسې لیکوالان هم وو چې ځینو نیمګړو برخو ته اشاره وشوه. د داستاني ادبیاتو لیکوال ایمل پسرلي دې ته اشاره وکړه چې کتاب خورا پریډ دی او کیدای شوی رالنډ شوی وی او همداس شان د تلوسې هغه برخه چې یو لوستونکی ورته هڅیږي چې وایوري هغه ډېره وروسته راغلی ده. دلته له پیله داسې څه نشته چې تلوسه در پیدا کړې او وغواړي چې ته صبر وروسته به څه کېږي. نور شاید ووایي د ناول نوم دغه تلوسه پنځولې ده. له دواړو خواوو ویشتلی ساجالدین شاید دا تصور پیدا کړي چې ساج به د خپل کیڼلاسي سیاست په حساب له دوو لومو سره مخامخېږي. نه به یې مجاهد مني، نه به یې کمونیست مني، خو دغه خبره یا د ده ژوند ته د مجاهدینو لخوا د ګواښ خبرې له 400 مخونو وروسته راښکارېږي. که لوستونکی د پولیسي کیسو غوندې تلوسه ونه غواړي، نو دا ناول به یې د هغو کلونو ژوند کې ورګډ کړي چې د شوروي یرغل په کلونو کې زموږ په کلیوالو سیمو او د عسکرۍ په خطو کې تېرېده. موږ شاید هیڅ یا ډېر لږ په هغو کلونو داستاني اثار لیکلي وي. لیکوال او څېړونکي اکبر کرګر د کتاب د مخکتنې په لړ کې د ښاغلي محک د کتاب کرکټرونو ته په داسې ډول اشاره وکړه چې د ده په وینا کرکټرونه داسې انځور شوي دي چې د افغانستان دغه د جګړې یوه برخه په ډېر ښه ډول انځوروي. دواړو خواوو ویشتلی اثر د هېواد د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی. په دې بیان کې د خیر او شر جګړه هم تمثیل شوې ده. دا جګړه په ټول داستان کې غځېدلې ده. د یوې خوا د ځوان نسل سره د انسان د ژوند نیکمرغي او سعادت لیوالتیا، له یوې خوا او د اهریمني ځواک، کینه، نفرت او د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ کېدل، وحشت او بېرحمۍ سره مبارزه له بلې خوا نه. خو په خپله د لیکوال لیکونکي یا د دې ناول لیکونکي عبیدالله محک د کتاب په اړه وویل چې ده غوښتل په دې کتاب کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان د جګړې یوه برخه انځور کړي، د ده هدف دا هم و چې په افغانستان کې د میشتو قومونو د بېلابېلو قومونو ترمنځ د اړیکو مسلې ته اشاره وکړي چې دلته د هندوانو او سیکانو ترمنځ د نورو افغانانو د اړیکو مسله یاده شوې ده. د ساجالدین په ناول کې ما غوښتل چې د افغانستان یو بل قوم چې زموږ په ټولو کیسو کې نه دی دغه شوی، البته لږ ځینو ځایو کې راغلی دي چې باید سړی ومني، د سیکانو او هندوانو ژوند په افغانستان کې په کلو کې. دا د ښاغلي محک لومړنی ناول نه دی. تر دې مخکې له دې پڼ ناول د زمرد په نوم لیکلی و چې هغه هم د افغانستان د حالاتو انځورګري کوي او اوس هم لیکنې کوي او وایي چې لیکنو ته به په بېلابېلو برخو کې دوام ورکړي. یاد دې وي چې په انګریزي ژبه هم د ناول لیکلی دی.